شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه. نن هغه ناروغان چې ډپریشن ولري، یعنی ژور خفګان ولري، هغه ستنه کوو. هغه ناروغان چې ډپریشن ولري، یعنی ژور خفګان ولري، د هغې دپاره یوه نقطه چې د دومای 50مه نقطه ده. دومای 50مه نقطه د دواړو اپکس او ریکولا د یو ځای کېدو په دې منځنۍ نقطه کې د ډپریشن یا د روحي رواني ناروغۍ درملنې دپاره یوه مناسبه نقطه ده، بلکې دا د نیمسیري او همدارنګه د هغه ناروغان چې مرګي ولري، بېخوبي ولري، د هغې درملنې دپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. د دې دواړو تعیینو ترمنځ په دې مخکني منځني خط باندې د رنمای 18مه نقطه ده. دا نقطه علاوه له دې نه چې د روحي رواني یا ډپریشن د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده، دا د زړه د ناروغیو او همدارنګه د سږو د ناروغیو درملنه او همدارنګه هغه ناروغان ښځینه ناروغان چې یعنې په تعیینو کې شوده ونه لري، د هغې درملنې لپاره یو ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د رنمای 6مه نقطه ده، کومه چې د نوم څخه 1.5 کن ښکته په دې مخکني منځني خط باندې چې دی قرار لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د ډپریشن یا روحي رواني ناروغۍ درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده، د جنسي کمزورتیا، ښځینه ناروغیو او همدارنګه هغه ناروغان چې د تشمیتیا ستونزه ولري د هغې درملنې لپاره، او د ښځینه اورګسموس پیاوړی کوي او همدارنګه د انسان دفاعي سیستم چې دی پیاوړی کوي. د رنمای 4مه نقطه ده، کومه چې د دې نوم څخه 3 کن ښکته په دې مخکني منځني خط باندې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د ډپریشن د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده، دا د جنسي کمزورتیا، ښځینه ناروغیو او همدارنګه هغه ناروغان چې د تشمیتیا ستونزه ولري د هغې درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. دا دواړه نقطې زیږون هم اسانوي، په حمل کې باید سړی ډېر احتیاط وکړي. د زړه د پردې 6مه نقطه د لاس د بند د پوستکي د قات څخه 2 کن پروکزیمال د مسکولوس فلکزوا کارپي راډیالیس او مسکولوس پالمارس لانګوس لیګامنټ ترمنځ چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د روحي رواني یا ژور خفګان د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې کومه ده د معدې د ناروغۍ، د عمومي فلج د ناروغۍ او همدارنګه د زړه د ناروغۍ درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. سړی کولی شي دواړو خواو ته، یعنې په دواړو لاسونو کې چې کوم دی خلک ستنه کړي. د زړه 7مه نقطه ده، کومه چې د دې مسکولوس فلکزوا کارپي ولناریس لیګامنټ راډیال اړخ ته او د لاس د بند د پوستکي په قات باندې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د ژور خفګان د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې هغه کسان چې د ازموینې څخه ویره لري او همدارنګه د زړه د ناروغیو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. توري 10مه نقطه ده، کومه چې د دې پټیلا د هډوکي د پورتنۍ څنډې څخه 2 کن پروکزیمال او میډیال اړخ ته چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د ژور خفګان یا ډپریشن د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې کومه ده دا د دې د زنګون د دردونو او همدارنګه د ورتوکاریا یا اکزیم د درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. د معدې 36مه نقطه چې د پټیلا د دې هډوکي د ښکتنۍ څنډې څخه 3 کن ښکته، یعنې 3 کن ښکته او یو ګوته چې دی لاټرال چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د ژور خفګان د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده، د زنګون د دردونو لپاره او همدارنګه د هضم، هغه څوک چې د تشمیتیا ستونزه ولري، همدارنګه د بدن دفاعي سیستم چې دی قوي کوي، او دا یوه انالګیزیک نقطه هم ده. یعنې دا سړی کولی شي چې د توري 10مه او د معدې 36مه نقطه دواړو خواو ته چې دی ستنه کړي، یعنې بله پښه کې هم ستنه کړي. د توري 6مه نقطه ده، کومه چې د دې داخلي خنګري څخه 3 کن پروکزیمال چې دی ځای لري، یعنې د ټیبیا د هډوکي په شاتنۍ څنډه کې چې دی ځای لري. دا نقطه چې ده دا د توري 6مه نقطه ده، کومه چې د ښځینه ناروغیو، هغه خلک چې د تشمیتیا ستونزه ولري، جنسي کمزورتیا ولري، د هغې د درملنې او همدارنګه د روحي رواني ناروغۍ د ژور خفګان د درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. د بډوډي 3مه نقطه ده، کومه چې د دې داخلي خنګري او همدارنګه یعنې مالیولس میډیالیس او د اکیلس ټینډن ترمنځ چې دی ځای لري.
له دې نه چې د روحي رواني ناروغۍ یا د ژور خفګان د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده دا د ښځینه ناروغۍ هغه څوک چې لوړ د وینې فشار ولري او همدارنګه جنسي کمزورتیا عمومي کمزورتیا د درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. ځیګر درېیمه نقطه ده کومه چې د دې لومړي میتاتارسال او د دوهم میتاتارسال هډوکي په پروکسیمال زاویه کې چې دی ځای لري. دا نقطه چې ده د ژور خفګان او همدارنګه روحي رواني ناروغیو د درملنې ترڅنګ دا چې دا نقطه چې ده د ښځینه ناروغیو هغه خلک چې د تشې میتیاز ستونزه ولري جنسي کمزورتیا ولري او اپیلیپسي ولري د هغې درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په